امی صداش یکم چی نیست؟ ما رو میترسانه. کم آستا میزنی. پر از خشونت نباشه. اونا یک خانه یک دانه رفت. سلامون استریم شید بی بی سی آزاد جرگه فیسبوک لایف تا یا فیسبوکی بندر تا خراغلی ز شازیه حیایم هاشتاگ گپ دل شما هاشتاگ ستاسو د زړه خبره د بی بی سی آزاد جرګې فیسبوکي بندر دی راځئ د سولې په تړاو ګپ دل شما یا ستاسو د زړه خبره راته وکړئ. افغان حکومت وایي د بندیانو د خلاصون پر سر له وروستۍ هوکړې وروسته به سمدستي په 3 ورځو کې بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې پیل شي. طالبان هم میگویند آنها از طرف خود آماده آغاز مذاکرات بین الافغانی بوده اما منتظر رهایی آخرین زندانیانشان هستند. شکریه سلطانی په دې خبرونه کې ما سره ده د پلیتخنیک پوهنتون محصله ده. متیولا رحمتی په اقتصادي چارو کې کارپوه دی او سالم احساس د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. ورباندې یا ورکم د بین الافغاني خبرو د پیل اساسی ټکی جنای سوم بیطرف کی خواهد بود تا از یک آتشبس احتمالی پایدار نظارت و تفتیش کند. موضوع این فیسبوک لایف یا فیسبوکی بندر ما اینمی است که جنای سوم بیطرف کی خواهد بود؟ به نظر شما کی بوده میتونه که اگر بین دولت افغانستان و طالبان در جریان مذاکرات بین الافغانی موافقه صورت بگیره و آتشبس برقرار شود، پس جنای سوم بیطرف کی بوده میتونه تا از این آتشبس یا وربند نظارت و تفتیش کنه؟ خب شکریه جانی، اول غواړم د تا نظر ولرم. ستا په نظر د افغانستان د اوسنی حالت چې ده د سولې بهیر ته څه فکر دی یو ځوان په صفت موږ کومې خواته روان یو؟ سلام به شما و بینندای عزیز. پروسه صلح جریان داره و گفتگوها و منتظر آخرین زندانیانی هستند که اینا باید آزاد شوند و مذاکرات صلح بین اینا آغاز شود. در ابتدا باید گروه طالبان امی آتشبس بپذیرند که در جریان مذاکرات که بین اینا صورت میگیره آتشبس باشه و بدون کدام خشونت از دو طرف بینشان باشه و این خوبتر است. جناح سوم که شما به او اشاره کردین هیچ ضرورت نیست، چرا که مذاکرات بین افغانی است، بین کدام گروه دیگر بین افغانی ها یا کدام گروه دیگر نیست. هر دو جانب افغانی هستند، از افغانستان هستند و هیچ نظارتگر برشان ضرورت نیست. هر دوشان اعتماد با هم دیگری کنند و آتشبس تا پایان مذاکره صلح که آیا به نتیجه میرسن یا نمیرسن باید آتشبس باشن. خب در اینجا در فیسبوک لایف ما دو مهمان ما بازی کرامبول هم انجام میدن که متاسفانه ما زیاد برش امرش بلد نیستم. با امید از که شما اصولا رفتار کرده باشین و با اصول مهربان متوجه گیم هستی. بازی خوب پیش میره، آگاه یک کامنت های دوستا که من متوجه میشم بازی هم از پیش. خب ما میخوایم که اینا یک چند دقیقه وقفه بگیرن به خاطر که ما همراه شکریه جان مصروف گپ ها بودم و فکر کنم گیم هم دیگه کم از 4 دانه مانده و خلاص میشه. در می قسمت با اینمی و استفاده از اینمی وقفه میخواستم رحمتی صاحب از شما بپرسم. شکریه میگه این ضرورت نیست که جنای سوم باشه. وقتی که هر دو طرف افغان ها هستند باید میانشان اعتماد باور و صداقت باشه و هر دویشان باید به این توافق کنند که در افغانستان یک صلح پایدار برقرار شود. خودت هم نظر هستی؟ من روی شکریه جان هم نظر هستم، به خاطر از اینکه اگر شما منشأ مشکلات کلان وقتی که شما ببینید تمامش از عدم ارتباطات خوب است یا از عدم فهم و تفهیم درست است روی موارد متفاوت و وقتی که فهم و تفهیم درست نمیشه همین میشه که طرفایی که میخوان تفاهم بکنن اونا شروع میکنن به فکر کردن روی ازی که مثلا طرف مقابل ما چی خواد بگوید، چی استراتژی خواد استفاده کنه
و به چیز خود آماده میکنن که او چیز اصلا وجود نداره. وقتی که اینا پیش بینی میکنن بیشتر اوقات و فکر میکنن که پلان جانب مقابلی رقم یک چیز است. ما به این باور هستم که اگر ارتباطات درست بین دو طرف واقع شود و درست افهام و تفهیم شود، درست معلومات رد بدل شود، امیز که اینا میرسن به نتیجه‌ای که پیدا میکنن که نقاط مشترک کدام است در بحثایی که اینا دارن. اوکی، طالب میخواد که به افغانستان بیاید یا حکومتشان میخواد که بیاید و در افغانستان در حکومت شریک شود. حکومت افغانستان هم میخواد که همیشه باشه، اما میخوان که با یکی دیگه صلح کنند. پس یک چیزی که مشترک است ما مردم هستیم، این کشور است و چیزایی که ما در این کشور داریم. پس این نقاط مشترک باید گرفته شود و پیدا شود که این نقاط مشترک چطور میتونه به منافع مشترک بر از اینا تبدیل شود. و وقتی که منافع مشترک می داشته باشند دو جنا، پس هر دو جنا کوشش میکنن که به منفعت یکی دیگه پیش برن، به خاطر که منفعت یک جنا منفعت جنای دیگه است. پس یک چیزی که وجود داره است که اگر ما این تصویر دور ببینیم که صلح است، که ما میخوایم که به طرف از او بریم، اگر در آتش بس ارتباطات درست باشه، افهام و تفهیم درست باشه و اینا بتونن که نقاط مشترک درست به دست برن، پس میتونیم به آینده مطلوبی که میخوایم برسیم. اما اگر آل افهام و تفهیم درست نشه، رد و بدل کردن معلوماتی که باشه یه از طریق جناح سوم یا چهارم شود، امیز که باز هم دو جناحی که اصلی هستن و در آخر روز قرار است که با یکی دیگه یک جای پیش برن، اینا بدون معلومات درست میمانند و امیز که در تصامیمشان شاید دقیق نباشن. هشتگ گپ دل شما، هشتگ ستاسو د زړه خبره د بي بي سي آزاد جرګې فیسبوکي بنډار ده. راځئ د سولې په تړاو د زړه خبره راته وکړئ. دلته موږ دې لپاره ناست یو چې د سولې په تړاو ستاسو ځوانانو د زړه خبره واورو. تاسو څه فکر کوئ چې که چیرې په بین الافغاني خبرو کې افغان حکومت او طالبان پر اوربند باندې هوکړه وکړي، نو درېمګړی بېطرفه خوا به څوک وي چې د یوې تلپاتې اوربند لپاره له دې بهیره څارنه وکړي؟ یعنې څنګه کېدلی سي چې که چیرې دواړه خواوې پر اوربند هوکړه وکړي او بیا له دې اوربند نه څارنه وسي دې لپاره چې هغه اوربند تلپاتې پاتې سي. احساس صاحب، شکریه او مطیع الله تر ډیره نظرونه سره ورته دي. دوی وایي که چیرې دواړه خواوې سره صادقه یي او ترمنځ د باور فضا وي، نو ضرورت نشته چې درېیمګړی راسي او بیا له اوربند نه بیا هم له دې بهیره څارنه وکړي. دغه بسته بهیر ته په کتو او نن و سبا چې د دغو دواړو خواو ترمنځ کوم خبرې چې کته او پورته کیږي د رسنیو له لارې، ته څه فکر کوي؟ آیا واقعا دوی به داسې فضا رامنځته کړي په خپلو منځو کې چې درېیمګړي ته باید ضرورت نه وي؟ به نام خدا، سلام بر شما و جناب میربان صاحب و همچنان بینندگان عزیز. تشکر که فرصت دادین برای قتل جوانایی که در این راستا قدم بردارن. با باور کسایی که جوان نمیتوانن کار را بکنن و همیشه حتی در کومنت ها ما میخوانیم بعضی عزیزا نقد میکنن که باید بزرگا باشن و از 45 تا 50 باشن و ما میگیم که نه، آزمودن خطاست. ما میگیم بزرگایی که هستن خداوند داشته باشن ولی بر ما کار نکردن یک حقیقت تابان هست. و دوباره از شما تشکر میکنم. میریم به طرف پاسخ. این است که در حقیقت ما بریم یک دفعه صلح را تعریف بکنیم و همچنان نام دوم آتش بس که فرهنگ صلح سازی است اینم تعریف بکنیم. صلح در حقیقت به اساس تعریف سازمان بین الملل عبارت از این است که در بدل عقد قرارداد دستکشی از جنگ. حالا در اینجا یا نرسیدن حتی به این که یک دفعه بیشن که عقد میکنن یا نمیکنن، و همچنان در مسئله دوم که باید صلح در اینجا ایجاد شوه، آتش بس ایجاد شوه، پس میریم به او که فرد سوم کی باشه در اینجا تا نظارت بکنه به گونه درست تا صلح پایدار باشه. این است که اولین شرط به خاطر صلح دائمی افغانستان فرهنگ سازی صلح است. من پیشترم گفتم که باورها به این باور هستند و همچنان شواهدی است که دولت افغانستان همان گونه ای که وعده میته به خاطر مردم افغانستان و همچنان بسران طالب که ما در 8 مارچ زندانیان طالب آزاد میکنیم در حالی که نکردن. نشستن ها در ژنوا به اساس پیشبرد و همچنان گفتن شرایط در نشست ژنوای سوئیس، جناب اشرفغانی ببینید در اینجا یک خود عدم توازن در دولت هم هست که نفی حکومتداری را در اینجا اثبات میکنه. این است که خود حکومت وقتی که میرن در ژنوا در سوئیس، جناب اشرفغانی میگه که ما 5 کار میکنیم هنگامی که از اینجا رفتیم. اولین گام ما صحبت های بین الافغانی است، گفتگوی بین الافغانی است. دوم نشستن با ممالک عرب و اسلامی است و همچنان نشستن با کشورهای عضو ناتو هست، در حالی که هیچ کدام اینها را نکردن جز ای که به خاطر خود اما یک انتخابات را که بود اونها را پیشگیری کردن و انتخابات را پیش بردن. و در عین
مجلس جناب عبدالله میگه که نه، این 3 کار ما کردیم، همچنان با کشورهای منطقه، با کشورهای عرب اسلامی و همچنان با کشورهای عضو ناتو ما صحبت کردیم. پس اینجا مجبور باز بریم به یاد شیر حافظ بگوییم که صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت رهکز کجاست تا به کجا. من میگم که اگر حکومت افغانستان به همین ونوال پیش میره که عدم فرهنگ درست صلح طالبان نداره، در اینجا ببینین هنگامی که گفتگوهای صلح شروع میشه اینا به گونه ازی که وارم اپ میکنن پیش ازی که یک فایت است، این طرف هم عرض اندام میکنه، اون طرف هم عرض اندام میکنه، قدرت های خود نشان میده. جناب خالد در این صورت میگه سری وحو سنگری نسو، طالبان هم در حملات خود را بیش میکنه. پس ما در اینجا میگیم که اختتام جنگ 3 راه که داره، یا جنگ است که باید ای بالای بی قدرت زور شود تمام شود، یا باید تجزیه شود، یا باید بریم به طرف گفتگوهای صلح. در اینجا ما گام برمیداریم از گام سوم که گفتگوهای صلح، پس میریم به طرف جنگ. پس اینجا نمیشه. عدم فرهنگ درست صلح در اینجا وجود نداره و برتر از این که حکومت داری خوب و همچنان پیشگیری منافع ملی که در افغانستان هیچ نیست. همه چیز امروز به قومیت کشانیده شده. در حکومت شما ببینید حتی نام میگیرن که لوگر و پنشیر. حقیقت است، ما چشم پوشی نمیتونیم. در اینجا در بین حکومت افغانستان هست تبدیل شده، مسائل ملی کلش مسائل قومی تبدیل شده. ما به این باور هستم که هزاران راه را که اگر پیشگیری بکنیم صلح آمدنی نیست به ایران. و همچنان مسئله بزرگ دیگه که من ایجاد میکنم، پیشتر گفتم که جنگ در افغانستان یا منشأ ایدئولوژیک داره، یا میریم به طرف فیزیکی ببینیم که وجود نیروهای خارجی. در 20 سال خارجی ها نتوانستند منافع خود را در افغانستان حفظ بکنن و خود را نشان بدن بگوین که ما هستیم و هیچی نشد. خارجی ها مسئله تمام شد. ما میگیم که طالب که امروز جنگ میکنه میگه که چرا، میگه قانون اسلامی نیست. خب من میگم بیاین که یک نظام را در اینجا بسازیم، یک جمع را بسازیم، یک گروه را بسازیم که همین تفاوت های ایدئولوژیک را نفی بکنه. دیگر بعد از این اطرافی کابلی را نگوید کاپری، صحیح شد، نگوید که کافر هستی. و همچنان کابلی به یک چشم بسیار حقارت به طرف یک اطرافی نبینه که از اطراف میه. این تفاوتایی که در اینجا هست ما ببینیم. حتی من میگم که حقیقتا چشم پوشی نمیتونیم. بچه‌ای که در کابل هست، بچه‌ی کاکا و برادر خود که در اطراف هست در فیسبوک بلاک میکنه. چرا؟ نمیتونیم. ما نمیتونیم گفته ببینیم که تنها ولایت کابل و مراکز ولایات اگر ببینیم با دولت هستن، بقیه کلش یا از مجبوری یا از فکری یا از هر مسئله‌ای که است با طالب استاد هستن. نمیتونن گفته. اما ببینید ما حتی دیدیم در کابل در یک دستارخوان بچه‌ای که در نظام طالب میجنگه و همچنین بچه‌ای که در امنیت هست هیچ مشکلی هم نداره. پس میان در اینجا این کل مشکلات ایدئولوژیک باید حل شه و من میگم که جناح همپذیری باید شه و همچنین فشار روی پاکستان بهترین مسئله هست. کشانیدن شورای امنیت باید در اینجا گفته شود که بیانی نظارت بکنن. فشار پاکستان هست، نظارت شورای امنیت هست و همچنان از بین بردن این غده سرطانی تفاوت پتانسیلی فکری که ما پیشتر گفتم که باید در بین کابلی و اطرافی بعد از این تفاوت فکری وجود نداشته باشه. بشینن صحبت بکنن، این مسئله را حل بکنن. به خاطر این بله، هشتگ گپ دل شما، هشتگ استاسو د زړه خبره. ما مخکې هم پوښتنه وکړه و کسانی که تازه به فیسبوک لایف جرگه آزاد بی بی سی پیوستند. موضوع بحث ما این است اگر در مذاکرات بین الافغانی هر دو جناح دولت افغانستان و طالبان بر سر برقراری آتش بس توافق کنند، پس جناح سوم بی‌طرف کی خواهد بود تا از این آتش بس احتمالی نظارت و تفتیش کند تا پایدار بماند؟ نظر شما در پروسه صلح افغانستان اهمیت بسزایی دارد، به خاطر که قبل از شروع برنامه ما از شورای عالی مصالحه تقاضا کردیم و همچنان در قطر از دفتر سیاسی طالبان تا این برنامه را ببینه. پس شما در مورد صلح هر نظری که میتین اهمیت بسزایی داره. منیر مهربان همکارم همراه ما است تا کامنت ها و یا نظری که شما نوشته کردین با ما بخوانم. مهربان. بله شاهجان، تا این دم که برنامه پیش رفته ما از کاربران صفحات اجتماعی صفحه جرگه آزاد بسیار زیاد لایک به دست آوردیم، اپی لایک، لف لایک و کامنت های جالب هم دریافت کردیم. یکی از این کامنت ها را ما کاربر به اسم عرفان خان نوشته بدون حضور عساکر بین المللی آتش بس پایدار نمیماند. سیف الرحمن شهاب نوشتند د سولې د روان حالت په اړه هیڅوک هم نه پوهیږي چې موږ کومې خواته روان یو او څه به پیښیږي. به همین شکل یک کاربر دیگه ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد به
اسم بصیر شفق نوشتن صلح با سهال و گدایی به وجود نمی آید و نقیب تنها آخرین کامنت که ما یادداشت کردیم میخوانم او هم کاربر است نوشته که آیا این صلح برای افغان است یا برای فرانسوی ها کی این تضمین را میداد که جنای واقعی سوم بی‌طرف را برای نظارت از آتش بس وقت میدهند دا هغه کومنټونه و چې ما ترلاسه کړي وو تاسو باید ووایم چې د ما هغه پوښتنه چې به روښانه پوښتنه وه تاسې چې فیسبوک لایف یا زموږ د فیسبوکي بنډار ګورئ زه تنه یوه مشخصه پوښتنه لرم پوښتنه مې دا ده که چیرې په بین الافغاني خبرو او یا هم مذاکراتو کې دواړه خواوې افغان حکومت او طالبان پر اوربند هوکړه وکړي نو درېیمګړی بېطرف خوا یا کس څوک به یې چې له دې بهیره څارنه وکړي تر څو دا اوربند تل پاتې سي شکري د یوې ځوانې په صفت او دغه 2 کاله چې مثلا په بېلابېلو اخترونو کې او یا هم کله ناکله دا څنګه چې طالبانو او امریکا هوکړه وسوله د 2 ورځو لپاره وربند وسه او بیا د تاوتریخوالي کمښت وسه او بیا وروسته اوضاع خرابه سوله زه غواړم ستا نظر ولرم څه کیدای سي او یا هم کومه خوا راځي باید راسي تر څو که چیرې دواړه خواوې پر اوربند هوکړه وکړي بیا له دې بهیره څارنه وکړي تر څو دا اوربند تل پاتې سي او بیا مات نسي خب اگر اینا گفتگوهایشان و مذاکراتشان آغاز شود و اوربند یا آتش بس باشه طالبا به فکر ما از این میترسن که اگر امی آتش بس دوام پیدا کنه و مذاکرات ما ناکام بانه یا به نتیجه نرسیم شاید امی افراد ما روحیه جنگی خودانه از دست بته و دمی مدتی که آتش بس بین دولت و طالبان بوده باشه یک زندگی آرام و یعنی مزه آرامی و بدون خشونت اینا چشیده باشن این باعث این میشه که روحیه جنگی اینا صدمه ببینه و بیشتر که اینا آتش بس هم بر 3 روز یا بیشتر از او خانه بود بر 3 روز اعلان میکردن ما میدیدیم که بسیار خودشان هم بیان میکردن که ما خسته هستیم از این جنگ و خب آله سوال ما است که جنای سوم بیطرف ضرورت است و کی بوده میتونه اگر هر دو جنا باز بر برقراری آتش بس توافق کنند یک کاری شود نظارت و تفتیش شود تا هر دو جنا نتانند این آتش بس بشکنانند خب نباید جناح سوم وجود داشته باشه به خاطر که هر دو افغانی ها بین خود نشست دارن و جناح سوم هیچ ضرورت نیست بین اینا اگر مهمی است که هر دو طرف دولت افغانستان و طالبان بر قول خود و یا به متوافق کردن استاد شوند بر قول خود استاد باشند و نه از سوی طالبان یا آتش بس باید شکستانده شود و نه هم از طرف حکومت و به جناح سوم به می دلیل هیچ ضرورت نیست چون مذاکرات بین الافغان اما متیولا کله چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وسوله وروسته خبره د تاوتریخوالي د کمښت راغله او د هوکړې نه د 2 ورځې چې تېرېدلې اول اوربند وسو اوربند نه وروسته بیا د تاوتریخوالي د کمښت هغه دوره وه د هغه نه وروسته بس 2 ورځې دا خو موقتي وه 2 ورځې وروسته بیا اوضاع خرابه سوله راپورونو د جنګ او د تاوتریخوالي برته راپورته سوله او د تاوتریخوالي کچه زیاته سوله دلته خبره د ملامت او سلامت راغله طالبانو وویل چې افغان حکومت د دې لامل سوی دی چې موږ مجبور سو له ځانه دفاع وکړو او تاوتریخوالی ډېر سي برعکس افغان حکومت ویل چې نه دا طالبان دي چې تاوتریخوالی کوي دې لپاره چې په راتلونکي کې داسې د ملامت او سلامت لوبه ونه سي او په دې کې افغانان چې وایي موږ وسوځېدلو بیا ونه سوځېږي څه ته اړتیا ده خب پس برمیگردیم به مباحثی که پیشتر شد به خاطر از اینکه امیر رقم که شما گفتین امریکا با اونا یک تفاهم ابتدایی میکنه میگه شما بیاین و تفاهم پیش ببرین و صلح بریم به طرف آتش بس و اوضاع کم کم خوب شود پس همیز که در ابتدای موضوعات که می باشه افغانستان مستقیما دخیل نیست ایست بابت و همی که اگر مشکلات پیش میاد و همون گپی که شما میگین موضوع ملامت و سلامت میشه گپ ده ایست که اینا دو طرفی هستند که یا حق به جانب است و طرف دیگه هم خود حق به جانب فکر میکنن پس نفر سومی که بوده ای با اون نفر سومی صحبت میکنه و همچنان نفر دیگه پس یک
ارتباط دو جانبه بین دو طرف اصلی وجود نداره. پس تا وقتی که اینمی ارتباط دو جانبه اگه به وجود نبیاید خیلی سخت است که ما بتونیم به نتیجه برسیم که ما میخوایم کورا به دست بریم. پس اگر ما میخوایم که در آینده مشکلات ما حل شود، پس یک راه خیلی خوب که است که وارد مذاکرات مستقیم شوند و تنها مذاکرات به این نیست که تنها دولت با طالبان یک جا شود. مثلا یک چیزی را که من حیث یک جوان و کسی که در سکتور خصوصی کار میکنم، من برای جوانای زیاد در پانتونا سر کار دارم و همچنان دیگه حلقه هایی را که داریم و میشناسیم، ما درک میکنم، حس میکنم میسته که یک شرایطی که ما در 2013 داشتیم خاطر اوضاع خیلی خرابی که قرار بود 2014 بیاید، قرار بود که اساکر امریکایی برن، قرار بود که در افغانستان اوضاع خراب شود، کلی مردم این رقم فکر میکردن، همگی به فکر ازی بودن، هوش برک بودن، همگی میخواستن که مملکت بانن، یک آپشن بی داشته باشن، برن بیرون از کشور. عین چیز در 2017 تکرار شد. وقتی که اوضاع خراب شد، ما شما هزار جوان خود از دست دادیم که اونا رفتن به بیرون از کشور، حالا که یک تعدادشان خداوند ببخشه اونا غرق شدن در دریا و بعضی چیزا، که یک تعداد زنده رسیدن در اوجه. اما ما جوانای خود نداریم فعلا، یعنی قوی کاری که همراه ما بود اونا را نداریم. حالا من چیزی را که فکر میکنم است که من دوباره همون چیز احساس میکنم که حالا با گفتگوهای صلحی که وجود داره دوباره باز همون احساسات بین جواناست. یعنی صلحی که ما از او صحبت میکنیم یک صلح نامعلوم است، یعنی کس نمیفهمه که این صلح به کدام قیمت میه و بعد از اینکه صلح صورت میگیره چی گپ میشه. پس یک چیزی که نه تنها میتونه که آتش بس قوی بسازه، یعنی همین پروسه یا تفاهم بیشتر بسازه، بلکه به طرف صلح ما را کمک بکنه و همچنان ما من حیث افغانایی که در این کشور زندگی میکنیم ما را کمک بکنه، است که هر دو جنا بیشتر با مردم در ارتباط شوند. یعنی از رسانه‌های اجتماعی استفاده کنن، از تلویزیون‌ها استفاده کنن، از رادیوها استفاده بکنن. مثلا من حیث یک جوان در کابل زندگی کردم، مثلا کار ما، زندگی ما، درسای ما، تمام چیز ما در این میجا شده. کمتر به دیگه ولایت رفتیم به خاطر مشکلات بوده، بعضی چیزا دیگه. طرز فکر من در رابطه با این صلحی که قرار است به یک چیز است. اما یک افغان دیگه که در ولایت دیگه زندگی میکنه، طرز دید از او به صلح دیگه چیز است. و همیشه که همین تفاوت ها در طرز فکر ما که منشأ میگیره از عدم ارتباطات خوب بین دو جناح، این باعث میشه کم کم هرج و مرج به بار بیاد. کی گارانتی میکنه که تا چند وقت بعد از بین امی کسایی که خود در حرج و مرج فکر میکنن گروپ های خرد دیگه جور نشه که اونا یا به ضد دولت یا به ضد طالبان اونا سر بلند نکنن. خب تشکر. منیر مهربان همکارم. بله، کامنت ها لحظه به لحظه زیاد شده و کاربرای زیاد را ما با خود داریم. سپاسگزاری میکنیم از اینکه با ما هستند تا این دم و نظریات خود با ما شریک میسازند. باور یکی از کاربران نوشته پیش از اینکه که با طالبان نشست و گفتگو صورت بگیره بهتری خواهد بود که با استخبارات پاکستان گفتگو شود، چون اصل طرف در قضیه افغانستان پاکستان است. به همین شکل احسان الله مبین کاربر دیگه ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد نوشتن با تطبیق آتش بس بهتر است با سازمان ملل کشور آلمان ترکیه از روند آتش بس نظارت بکنند، چون اینا تاثیرگذاری خوب دارن از ترکیه از لحاظ مذهبی اسلامی و آلمان هم نقش از لحاظ اقتصادی و مسائل بین المللی با افغانستان داره. دو کشور جمع سازمان ملل متحد گفتن که نظارت بکنن. خب تشکر. شکریه. خودت تا به حال که صحبت کردیم تأکیدی که داری ای است که هر دو جناح افغان هستند باید بر قول خود استاد باشند و ضرورت به جناح سوم نباشه، یعنی اینا باید اینمی خلا را ایجاد نکنند تا جناح سوم بیایه و اگر آتش بسی هم برقرار میشد از او نظارت کنند. اما اینجا یک کاربر دیگر گفته که اگر بعضی از نام برد از بعضی از کشورها و از سازمان ملل اینا میتونن که جناح سوم باشه و از اگر آتش بسی هم برقرار میشد از او نظارت کنه. خودت چی نظر داری برش؟ خب ما میخوایم یک مثالی را بگوییم که زمانی که سرحدات بین افغانستان دیگر کشورات تعیین میشد یک جناح سوم آمد نظارت میکرد. خب امی فعلا چرا که بود مرز بین افغانستان و یک کشور همسایه ما تعیین میشد، جناح سوم ضرورت بود بیای از این نظارت کنه، ولی در افغانستان که هر دو طرف افغانا بین خود در مذاکره میشینند در میز مذاکره، پس ضرورت چی است که یک خارجی بیای بین از یا دخالت کنه؟ یعنی او افغانها را بیشتر از همدیگر میشناسه که به اینا را نظارت کنه، که نظارتگر کارهای اینا باشه که کدام جناب باشه آتش بسته یا توافق خود وعده خود و خلافی میکنه
که من نظارت کنم از اینا. درست است و در اینجا در بازی کرامبول متیولا رحمتی برد و وقتی که دانی سرخ خانه شد دیگه شما باختین. پشت دانی سیاه چی گرفتین؟ از مصر در پانتون پلیتکنیک شکریه سلطانی سالم احساس هستند، از پانزه ژورنالیسم فارغ شدند و متیولا رحمتی کارشناس امور اقتصادی هستند. در فیسبوک لایف جرگه آزاد BBC همراه ما هستند و شما کسانی که تازه به فیسبوک لایف ما پیوستین دموگه دمدغه خبرونه اغه د بحث موضوع داده که چیری په بین الافغاني مذاکراتو کې افغان حکومت او طالبان پر اوربند باندې هوکړه وکړي نو درېمګړی به څوک وي ترڅو له دې بهیر نه څارنه وکړي چې دا اوربند تلپاتې پاتې سي. نو راځئ ورته لاندې د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه ولیکئ. منیر مهربان د ما همکار شته چې ستاسو کومنټونه موږ ته ولولي او موږ به ورباندې بیا بحث کوو. مهربان شازیه جان، کامنت های باز هم بر تعداد کامنت ها در صفحه جرگه آزاد در صفحه فیسبوک جرگه آزاد افزوده شده میره. انیف صافی زاده می‌نویسه صلح قصه مفت است، در صورت که امریکا از برگشت طالبان حمایت میکنند بسا و جرگه های ما معنی ندارد. یعقوب افغان نوشته تاسی کوخ وکړي چې ځان سره طالب طالب فعالان هم واخلي او د هغوی نظریات هم تبادله وکړي ترڅو رامنځته شوي فاصلې راکمې شي. بله مهربان د همدغه په تړاو زه غواړم چې دغه کوم ښاغلي او آغلي چې زموږ د فیسبوکي بنډار ګوري د BBC آزاد جرګې په فیسبوکي بنډار کې هر څوک د آزاد یو حق لري چې د هرې خوا نه پلوي کړي، په آزاد ډول خپل نظر وړاندې کړي، خپل نظر نور خلکو پورې ورسوي. BBC آزاده جرګه د دوی نظر ته درناوی لري. تاسې کولی سئ چې د همدغه کومنټونو له لارې چالته یو آپشن یا برخه شته چې تاسې کولی سئ خپل کومنټونه نظرونه ولیکئ، خپل نظرونه ولیکئ که د افغان حکومت په پلوي لیکئ که د طالبانو په پلوي لیکئ او که بېطرفه یاستئ. موږ ستاسو نظرونو ته وخت ورکوو چې منیر مهربان ستاسو نظرونه موږ ته ووایي او BBC خصوصا BBC آزاده جرګه ستاسو هر یو نظر ته درناوی لري. سالم احساس صاحب زه غواړم چې ستاسو نظر ولرم. شکریه بیا هم پر خپل خبرې ولاړ ده، اما څنګه چې مهربان کومنټونه لوستل هلته د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي دي چې که چیرې ملګري ملتونه یا بیا هم ځینې نور بهرني هیوادونه له دې بهیر نه څارنه وکړي نو ښه به وي. ته څه فکر کوې؟ شازیه جانې لکه څنګه چې ما له مخه وویل صاحب شکریه خورم دا خبره وکړه چې افغانان باید خپله تلپاتې سولې ته ورسېږي. زه وایم که چیرې افغانان ډېر شریف قوم دي، ډېر ښه خلک دي، خو یو څه شته افغان منفعل قوم ده، دا باید ومنو. جهادي مصران تر پرونه پورې ښایستې ږیرې درلودې، له اسلامه غږېدل، هر چېرته به لوړ غږېدل، خو نن ورځ چې چیرې د پاکستان منافع له دې قطع کېږي یا د نورو مملکتونو هغه سیاسي موخې له دې اخیستل کېږي، نن دې راځي خپلې نفسي غریزې ته. نن دیموکراتان سو، ږیرې ورکې سوې، نیکتایګانې په غاړه کې سوې. دلته موږ ته څه رسېږي؟ دلته دا رسېږي چې دغه مشران تر پرونه پورې له دغه مقدسې عقیدې د افغانانو ډېرې استفادې وسوې، سوء استفادې وسوې، ناشونې استفادې ځینې وکړي، مخته لاړل تر دغه پورې راورسېدل چې افغانان نن په بدبختیو کې راګیر دي سته. ولې د دې زامن لورګانې اولادونه یې په لوړو پوهنتونونو کې اکسفورډ په دغو ځایو کې تحصیلات کوي، درسونه وایي، زده کړې کوي. نو دلته موږ بیرته راځو چې افغان که چیرې هوکړې ته رسېدلی، تاسې تاریخ وګورئ په دومره وخت کې نه دی رسېدلی. خو نن لکه څنګه چې د دې خوا د حکومت پلوي او جهادي مصرانو عقیدې او افکار یې پرېمنځل سوي دي یا ووایم چې بدلون یې موندلی ده. شاید زه هم د طالب مصرانو دغه کړۍ لکه څنګه چې مثلا پخوا وې په خپل عقیده باندې کېدای شي شاید راسخ ولاړې، ولې د تعدیل مسئله شاید سته چې دلته راسي. زه وایم چې بیا د دې لپاره چې تلپاتې سوله په افغانستان کې راسي، اول باید له مخه چې ما بیا اشاره وکړه دغه فکري پوتنشیل باید له منځه لاړ سي. له پاکستان سره لکه څنګه د موږ یو باور ورورم ویلي و په کومنټ فیسبوک کې چې د پاکستان استخبارات سره خبرې وسي. دلته راځي چې فکر وکړو چې پاکستان
امریکا ته هم ځای ورکوي، طالب ته هم ځای ورکوي. ولې د جګړې ځای په کوم ځای کې ده؟ په افغانستان کې. پاکستان خپل موخو ته ګوري، خپل اهدافو ته ګوري چې هغه ټولو ته معلوم ده چې 18 د ډیورند مسأله ده. زه وایم چې په دغو مراحلو کې باید دغه د ډیورند مسأله قطع شي. که چیرې قطع نه شي، پاکستان استخبارات ټول پیژې قوي دي. تقریبا په د 4 لسیزو کې په افغانستان کې جنگ روان ده. د ډیورند مسأله باید زر تر زره له دوی سره مطرح شي او هغه ګامونه چې د دریم کس په صفت باندې په دې فرش باندې واخیستل سي، هغه بل هیڅوک نه ده. نه طالب خوراکی کوي سي، نه افغان دولت. ټولو ته معلوم ده بیچاره هیڅ نسی کولی. تر ننه پورې افغان حکومت کارتې 4 په شهر نو کې د یو خپل دولتي کس امنیت نسی نیولی. د حقیقتونه دي صرف دغه دي. مثلا که یو کس په یو دولتي چوکۍ کې کښیني، خپل کورنۍ ټول ورسره بیایي. له مخه شکري خورکي یم ویل وایي که چیرې طالبان راسي کابل وګوري، د کابل ښایسته کوڅې وګوري، د کابل ښایسته بلډینګونه وګوري، شاید د دې عقیده او فکر بدل شي. زه په دې وایم چې که طالب خپله جګړه پرېږدي، کابل ته راسي، کوي به څه؟ دولت خو ټول معلوم ده، د ټیکهدارانو نیولې ده، ښه ځایونو دوی نیولې دي. په که چیرې مثلا په څه باندې پیژنه پیژه دغه استثناءات که چیرې وایي په کلي بډم که وغږېږو، دغه مشکلات دلته شته. نو زه وایم چې نه، افغانان څه نشي کولی، نه دولت نه طالبان هوکړې ته نه رسیږي. په هغه وخت کې رسیږي چې ټول خلک دا وغواړي یو، او سره له دې چې موږ تاسې قضیه هم لرو، مخکې له مخکې دلیل د دې لپاره لرو، امریکا ده. امریکا باید فشار راوستل شي. که چیرې شتون یې زه نه غواړم په افغانستان کې، د امریکا شتون دلته 20 کاله کېږي، وینې تویېږي. زه وایم صرف هغه فکري فشار یا عقیدوي فشار باید په پاکستان باندې ولویږي تر څو د ډیورند مسله حل شي. په هر منطق باندې، په هر ټول تله باندې د امنیت شورا ده، امریکا ده، خپل طالبان دي. دولت ته زه بیا وایم چې د دې شتون نشتون نفي او دا شیان ډېر تاثیر نه کوي. ولې که چیرې وغواړي صلح ته ورسیږي، ما له مخه ویل هغه نقطې باید له مابینه ولاړې شي. زه وایم دریم کس ته حتما دلې اړتیا شته چې هغه دغه کسان دي باید په دې باندې کار وشي. مثلا یعقوب صاحب هم لیکلي و چې مثلا طالب پلوه ځوانانو ته باید وخت ورکړل. زه وایم چې طالب پلوي ځوانان، دولت پلوي ځوانان، دا باید رښتیا مبادله شي. ولې دلته څوک له طالبه خبرې نشي کولی، هلته بیا څوک له طالبه له دولته خبرې نشي کولی. دا مشکل دغه څه ده. هشتگ گپ دل شما، هشتگ ستاسو د زړه خبره. کسانی که تازه پیوستین به فیسبوک لایف جرگه آزاد BBC، اگر در مذاکرات بین الافغانی میان دولت افغانستان و گروه طالبان موافقه بر برقراری آتش بس صورت بگیرد، جنای سوم بی‌طرف کی خواهد بود تا از این پروسه تفتیش و نظارت کند تا این آتش بس مثل آتش بس که در گذشته چندین بار برقرار شد شکست این بار نشکنه و دائمی باشه؟ نظر شما، منتظر نظر شما هستیم. منیر مهربان. تازه ترین کامنت هایی را که دریافت کردیم، اسدالله کاربر ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد نوشتن با صلح به سردخانه افتاد. چرا؟ سیف الرحمن شهاب باز نوشته اوربند د نظارت مسئله باید خپل افغان ولس ته وسپارل شي، ځکه چې افغان ولس به تر بل هر چا ریښتینی او تر بل هر چا ښه نظارت کولی شي. به می شکل شیرین افغان کاربر دیگه ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد نوشته زما له نظره د افغان دولت اوسنی کړنې ده چې د لوی جرګې د اکثریت ملت د غوښتنو خلاف دي او په کومه پلمه د فرانسې او استرالیا د سفارتونو تر تاثیر لاندې راځي. طالبان به هیڅکله داسې خاصره اوربند ونه کړي، ځکه هغه پوهېږي چې افغان دولت خپلواکه پرېکړې نشي کولی او که اوربند وشي دا خبره به تر 15 کلونو زیات وخت ونیسي. اصلا په دواړو طرفو د ملت فشار نسته. نو د ما پوښتنه له تاسو نه ده، تاسې چې د فیسبوکي بنډار ګوري، ستاسو په نظر ملت څنګه کولی شي چې په دواړو خواو باندې فشار راوړي تر څو اول دوی اوربند ته غاړه کېږدي او له اوربند نه وروسته په دې باندې هوکړه وکړي چې دا اوربند تلپاتې او بیا دا اوربند مات نسي؟ نو تاسې وایي چې ملت څنګه پر دغو دواړو خواو فشار راوستلی شي تر څو پر اوربند هوکړه او یو تلپاتې اوربند وسي؟ ښاغلی متیولا سالم احساس وویل چې درېمګړي ته ضرورت شته چې باید وي، او دلته د فیسبوک ځینې کاروونکي ویل چې د ملت او یا هم افغان ولس کولی شي چې دغه درېمګړی وسي، بېطرف درېمګړی وسي. خپله څه فکر کوي؟
خب ما به این باور هستم که می رقم که کاربرای فیسبوک نوشتن که ملت خود ما باید در این پروسه شامل شود. ما به این باور هستم و به این فکر میکنم که اگر ملت خود ما در این پروسه شامل شود و ما بتانیم سهم داشته باشیم خیلی خوب میشه تا اینکه دیگرها بیان در این مداخله بکنن یا سهم داشته باشند. به خاطر از اینکه حتی افغانایی که نه تنها اونایی که داخل کشور هستند بلکه افغانایی که بیرون از افغانستان هستند اونا هم خیلی زیاد میخواهند که دوباره در خوب شدن اوضاع سهم داشته باشند، در اینکه اوضاع اقتصادی مردم خوب شود، اوضاع امنیتی خوب شود، بعضی گپای دیگه که تمام از یارا که یک جای بکنید پس میره گپ به طرف صلح. پس یک چیزی را که وجود داره، ما در تقریبا 2 سال اخیر یکی از کارهایی که شخصا انجام میتونم با تیمی که ما داریم است که ما کوشش میکنیم که سرمایه‌گذاری‌های بیرونی رو بیاریم برای افغانستان، خصوصا از او افغانایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن، زندگی خوب دارن و حال میخواین که جوانایی که مفکورهای تجارتی خوب دارن بتونن که بر اینا سرمایه‌گذاری بکنن. یکی از دلایلی که ما همیشه با مشکل با او روبرو هستیم همین است که ما امنیت درست نداریم. ما صحبت میکنیم، اونا میخواین که می کارا بکنن اما همیشه برمیگرده به اوجا. پس اگر مثلا دولت ما با گروه طالبا اینا بتونن که به یک توافق خیلی خیلی کم هم برسن، ملت در اوجا به نظر من قدم پیش میمونه. یعنی کسایی که سرمایه گذاری بخواین بکنن اونا سرمایه گذاری بیشتر میکنن. کسایی که فعلا از دولت رو گشتاندن به خاطر که کارهایی که دولت کرده یا چیزایی که تحقیر از اونا شده اونا دوباره به طرف دولت شدن، به خاطر که اگر ملت تمامش یک جای شود و همصدا با دولت خود یا با گروه طالبا اینا هم در پروسه شامل شوند، این پروسه خیلی قوی میشه. اما حال متاسفانه یک مشکلی که پیش آمده است که ملت در بین خودش به چند بخش تقسیم شده، یعنی ملت هم با یکی دیگه یک جای نیستند. پس اگر اینا درست پروسه شامل شوند و ملت من حیث یک صدای واحد در این پروسه شریک شود، به خاطر اینکه اگر شما مثلا اعضای گروه طالبا را ببینید، مثلا در ولایات متفاوت کی هستند، یک تعداد زیادش افغانای خود ما و شما هستند که هر چیز یک عامل داره. اگر باز شما برین عامل از او رو ببینید که چی است، یکی از مشکلات عمده را که شما پیدا میکنید مشکلات اقتصادی است که در بیشتر ولایات ما که اونا فقیر نشین هستند، اونا به خاطر که کدام راه دیگه ندارن، کدام بدیل ندارن، پس چی میکنن؟ میرن امرای گروه طالبا یک جای میشن و با اونا دوباره به علیه مملکت خود میجنگن. پس اگر ببینید او طرف هم پس افغان ها هستند و این طرف کسایی که در پلیس هستند یا در اردو هستند دوباره باز افغان هستند، پس افغانان در مقابل یکی دیگه می جنگند. پس همیست که اگر ما بتانیم که ملت با یکی دیگه همصدا شویم، گروه ما دیگه با طالبا یک جای نشه، دوباره افغانای خود ما در مقابل افغانای خود ما یک جای نشن و در این پروسه سهم داده شوند، پس این پروسه خیلی قوی میشه و ایست که نه تنها بالای پروسه یا در لول نتیجه میشه که تغییر به، بلکه از چیزایی که یعنی سبب میشن که ما به این نتیجه برسیم در او سطح هم تغییرات نه از ریشه. احساس متیولا وایي چې تاسو ویل چې درېمګړي ته اړتیا سته، متیولا ویل چې وو اړتیا سته خلک کولی سي چې په دې برخه کې ښه ونډه ولري، یعنی اما جنایسی هم بیطرف مردم بوده میتونن تا از اگر آتش بسی هم برقرار میشد از او نظارت و تفتیش کنن. تا به حالی در این قسمت مردم چی کردن و چی کردن میتونن باز در آینده؟ شازیه جان پیشتر هم عرض کردم که مردم افغانستان دارنده شرافت والایی هست، اما منفعل بودن ماندن دیر در جنگ به معنایی است که حتی تا حد میرسه که جامعه افغانی امروز حق خود را نمیشناسن. یک جامعه‌ای که در حتی نتونه در انتخابات شرکت بکنه، چی انتظار دارینی که باید برن به خاطر صلح بجنگن و کار بکنن؟ نمیتونن. من پیشتر گفتم که هر جامعه در هر نقطه جغرافیایی که ماندن زیر تأثیر پدرسالاری همان نظام مانده. جامعه کابل امروز کلشان جامعه دولتی است، با دولت طرفدار هستند. جامعه‌ای که مثلا در اطراف از همهشان زیر نظام طالب هست و حتی صادقانه بگوییم که حمایت میکنن از پیش نظام. پس در اینجا اگر ما بریم کل فدرا که من پیشترم گفتم که حقیقتا واقعا اگر خدا خواسته باشه ده خدای پلوی کرم بکی رپاقل گرانه ده زمادش نمینه، اگر ولس افغانستان بیدار میشه از این چی بهتر اگر بلند میشه. ولی من میگم که در شرایط حال بحرانی که ما پیشتر هم عرض کردیم که پاکستان جز منافع خود راه دیگری به خاطر ایجادگیری آشیانه طالب و همچنان سران جهادی نداشت. او میترسید که یک فرد را باید دلب پرچال و
دم ناوا باید گیر بکنی. این می بود که همیشه میگفتن که مثلا دولت کابل شما نمانین که نفس بکشه. نفس کشیدنشون همی بود که نماندن، تا امروز نماندن استخبارات پاکستان و ایره باور داریم. و همچنان آمریکایی که بجز از بین بردن آشیانه القاعده هدف دیگه به نام هارتلند یا همچنان دستیابی به روغن و تیل شرق هم داشتن، این حقیقت است که اونا ایره میخواستن. من میگم که امروزه بریم دست به کس بزنیم که اقتدار به دست اونها هستن. همیشه دعا به خداوند بکنیم و پس بریم به طرفی که اگر آمریکا توانست، دولت افغانستان به خاطر کی می جنگید؟ به خاطر منافع آمریکا دیگه، به خاطر مردم افغانستان. اگر بگویم خب ما در اینجا میبینیم که به خاطر مردم افغانستان اگر می جنگید تا امروزی که باید جنگید، خب آمریکا امروزه دولت افغانستان تنها کنار گذاشت یا نگذاشت؟ رفتن. پس ببینید در اینجا آمریکا پای خود پیش کشید. یک تجربه داریم در اینجا رای حل پیدا نشد. شما میگین که مردم اگر تقاضا از مردم شود که به خاطر صلح و یا هم به خاطر نظارت کنه از آتش بس و بجنگن، اونا نمیتونن و توقعی از پاکستان هم نمیره و همچنان توقع از امریکا هم نمیره. پس رای حل چی است؟ ولی بدون شک من گفتم که اگر واقعا دولت افغانستان میخواد، ما پس میریم به طرف رای حل که پیشتر گفتم. اگر واقعا دولت افغانستان میخواد کارکردشان به اساس وعده 10 مارچ نباشه، کارکردشان نقیض و این کانت الشمس طالعة فالنهار موجود اگر نبود نقیض نباشه در صحبت‌هایشان که دکتر عبدالله یک چیز میگه، عبدالله دیگه چیز میگه، دکتر اشرف غنی. پس من میگم که اگر یا اراده قوی داشته باشن و طالب حملات خود را بیشتر بکنن، اینها میتونن که صلح را بیارن. پیشتر گفتم که هیچ کاره هستن، اما به اثر فشار رای حلایی که پیشتر گفتم که پافشاری روی استخبارات پاکستان و همچنان فشار روی پاکستان چی میخواد؟ حل منازع دیورند، دیگه چیز نمیخواد از پیش ما. این است. و این که بعداً چی میکنه او شورای امنیت هست باید کشانده شود. تا امروز ما شنیدیم که یک دفعه رفتن دولت افغانستان به شورای امنیت شکایت کرده که او برادر کار تو چی میکنی بیاد اینجا. یک حل خمیشه. شورای امنیت هست، پاکستان هست و همچنان آمریکا هست. با آمریکا گفته شد برادر تا دیروز یا پول میداد یا نمیداد یا در پیش بنر اعلان میشد. امروزه کنار گذاشتن ما به تنهایی یا در لبه پیشتر گفتم پرچال چی هست؟ تو اگر صلح میتانی، اگر طالب بالای تو حمله نمیکنه، پس میتونی بالای ما هم بگو که حمله نکنه. در اینجا پس چی شد که مثلا یولا مور بلا میری؟ در اینجا ببینید صحبت های زاد و نقیض است. ما پیشتر هم گفتم که بجز اینها دولت افغانستان و همچنان ولس یا جامعه افغانی در اینجا کار کرده نمیتونه. اگر بکنه صلح پایدار وجود نداره. و من یک چیز دیگه میگم که یک جا شدن حکومت افغانستان طالب به معنایی است که یک مأموریت دیگه هم در پیش داره که به معنایی است که آرام آرام جنگ تبدیل میشه به دست داعش و القاعده. من میگم که سر سفره و سر صحبت هست یکی شوند تا بتونن که منافع ملی خود را حفظ کنن. هشتگ گپ دل شما، هشتگ ستاسو د زړه خبره د بی بی سی آزاد جرګې فیسبوکي بندر ته راځئ. په دې فیسبوکي بندر کې د سولې په تړاو خصوصا د ما کومه مشخصه پوښتنه دا ده که چیرې همدغه د بین الافغاني مذاکراتو کې چې کله پیل سي افغان حکومت او طالبان پر اوربند باندې هوکړه وکړي، درېمګړی بېطرفه خوا کس څوک کیدلی سي تر څو د دې بهیره څارنه وکړي څو افغانستان کې تلپاتې وربند پاتې سي او مات نسي. مشخصا پوښتنه مې همدا ده. نو د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه ولیکئ. ستاسو نظرونه د افغان سولې په بهیر اغیزه پرې باسلی سي، ځکه چې د خپرونې پیل نه وړاندې موږ د مصالحې عالي شورا نه هیله وکړله او په قطر کې د طالبان له سیاسي دفتر نه مو هم هیله کړې چې دا فیسبوکي بندر یا اوس او یا هم وروسته وګوري. نو ستاسو هر یو نظر وړاندیز نیوکه په دې پروسه کې مهم دی. مهربان. شادیا جان 4-5 اظهار نظر تازه دریافت کردیم در صفحه جرگه آزاد بی بی سی. احمد یما کاربر نوشتن صلح را تک باسن نمی وقت با وقتی ملت در پدرده مهم امریکا و پاکستان دی. دولت باید پاکستان په دې قانع کړي چې پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه ده. به همین شکل دکتر امیدالله عثمانی نوشته باید سازمان ملل متحد از جناح حکومت و هم از جناح طالبان تعهد بگیرد تا صلح دائمی در افغانستان برقرار شود. و باقی قادر نوشته تا زمانی که بین اقوام افغانستان وحدت به وجود نمیاد ممکن نیست که صلح در افغانستان داشته باشیم. به همین شکل حبیب شفاهی
نوشته کاربردگی ما در صفحه فیسبوک جرگه آزاد BBC. کشورهای خارجی نمیخوان در افغانستان صلح برقرار شود. آنها افغانان را مثل مهرهای شطرنج جابجا میکنند تا منافع خودشان را پیش ببرند. و یک کامنت دیگه هم از بابا خان دریافت کردیم در صفحه فیسبوک جرگه آزاد. مونږ یو فیصد هم خوشبین نه یو ولې چې په تیرو لسیزو کې څو ځله بین المللي ټولنه مونږ ته درواغجنه او چلبازه ثابته شوه. خب رحمتی صاحب، شما اشاره کردین که مردم میتونند جنای سوم بی‌طرف باشند، اما احساس صاحب گفتن که اگر مردم هم بخواین چیزی کردن هم میتونند. اما پس راه حل، یعنی اینا گفتن که باید از امریکا و پاکستان و شورای امنیت ملی و همچنان از دولت افغانستان خواسته شود که تا در این پروسه جدیت و صادقانه کار کنند. اما باز هم نقش مردم خیلی چی است؟ مردم باز در کدام وقت چی قدم میتونند؟ یعنی چطور مردم یعنی خیزش مردم و یا هم ایستادگی مردم پس در چی وقت و چی زمانی به درد میخوره؟ خب اگر از یک دید ببینیم، مثلا موضوعی را که یاد کردن در قسمت انتخابات، مثلا مردم در سالهای اول خیلی به سختی تانستن که شامل از این پروسه شوند. حتی بعضی‌هاش انگشتای خود از دست دادن به خاطر که اونا رای داده بودن، اما بازم خوش بودن که رای میدیم با رئیس جمهور ما انتخاب میشه. اما تجربه را که ما مثلا در گذشته میبینیم که فرض پروسه دایر میشه، تمام چیز پیش میره و آخر یک نفر دیگه ما بین از اینا انتخاب میکنه که خودت نه این نفر، یا مثلا صلاح عمومی است که این نفر. یعنی مردم هم دلایل خود دارن که بعضی وقتا کمرنگی نشان بدن یا کم علاقگی نشان بدن به این پروسه، به خاطر که بی باور شدن تا یک سطحی. اما به خاطر حل مشکلات مثلا ما میتونیم به دو طریق پیش بریم. یکی است که یک مشکل به وجود آمده، حال وقت گذشته، مشکل کلان شده، دیده میشه کلی چیز، میگیم هدفی است که این مشکل از بین بره. درست؟ بله. نتیجه هم مشکل هم میخوایم از بین ببریم. اما یک راه دیگه به خاطر دید ازی است یا طرز دیدی است که این مشکل سببش چی است، یعنی چرا این مشکل به وجود آمده. خب حالا اگر ما موضوع جنگ افغانستان در نظر بگیریم که چرا جنگ افغانستان به وجود آمده، خب شما اگر فعلا از دفتر مبراین تا خانه میرین، یک تاکسی میگیرین، تاکسی درایور برتان نزدیک تا به خانه تمام مشکل افغانستان حل میکنن. امریکا هم صحبت میکنه در موردش، پاکستان هم صحبت میکنه دیگه این جزء یعنی صحبت‌های همیشگی مشما شده. اما گپ اینجاست که بیاین روی موضوعات عملی صحبت بکنیم. اوکی، اگر فرض مثال یک کشور دیگه هم میتونه یک رول بازی بکنه و این رقم گپا، ما من حیث یک ملت چطور میتونیم در این سهم بگیریم؟ یعنی ما پس نقش ما کجاست؟ پس من بیشتر طرفدار بحث‌های عملی هستم که ما خود ما من حیث یک ملت بدون از اینکه تنها نظر بدیم ما چطور میتونیم سهم بگیریم. پس اینا بود ایجاست که اگر ما میخوایم این مشکل از ریشه حل شود، ریشه از این پس برمیگرده به خود ما. و ما افغانایی که در کابل زندگی میکنیم، در مزار زندگی میکنیم، در خوست زندگی میکنیم یا در قندار زندگی میکنیم، پس اگر ما مفکوره خود تغییر بدیم، با مرور زمان تغییراتی که به وجود میاد میتونه نفوذ بکنه و تاثیرات بیشتر داشته باشه. خب شکری جان، نظر خودم کوتاه میخوایم با خود داشته باشم. به نظر خودت حالا چطور یا با چی راهکارهایی میتونیم، یعنی امکان پیدا کرده میتونه که مردم در این پروسه سهم بگیرن و حداقل از اگر آتش بس هم برقرار میشه بالای هر دو جناح فشار بیارن تا این آتش بس باز نشکنانه؟ خب یک چیز که اینا هم اشاره کردن، اتحاد بین خود اقوام اول وجود نداره. قبل الان که لیستی از اشخاصی که در مذاکره اشتراک میکردن اعلان شد، گفتن که این بس اساس قومگرایی است. اگر از هر قوم به نمایندگی از هر قوم یک نفر هم باشه او بهتر است و که نظریات عموم منطقه و قومی خود داشته باشه. هدف در کل یکی است که صلح میایه و اگر آتش بس اینا قبول نکنن و یا هم قبول کنن، مذاکرات از صلح است و باید اینا اول اتحاد بین خود داشته باشن. یعنی آقای اشرف غنی یک گپ میگه و عبدالله دیگه گپ. اگر اینا بین خود اول جور بیان، تیم خودانه مشخص بسازن و بعداً به مذاکرات رفته تمام چیزاش، یعنی در بین مردم، در بین نظریات مسئولین حکومت باید اتحاد و اتفاق باید باشه، وجود داشته باشن. تشکر مهربان صاحب، کامنت هایی که آمده باشن. بله شازده جان، تازه ترین اظهار نظرهایی که تا الحال ما دریافت کردیم
بیشتر مربوط به همو طرح و نظری هست که جنای سوم بیطرف کی باید باشه. کاربر ما محمد احمدی نوشته د ملګرو ملتونو درېمګړ توب به محصر بی و یک کاربر دیگه ما ای زاید ای وای که درست نمیفهم که نام مخففشان باید باشه، نوشته که تاجیکستان، ترکمنستان او ازبکستان که دلیسی درمگری ایواد بی و به می شکل محمد شیر نوشته که سعودی عربستان سعودی میتونه جنای سوم بیطرف باشه در قضیه صلح افغانستان و رؤوف نور نوشته که کوشش کنیم، باید خوشبین باشیم، دعا بکنیم، خوشبینی ما بیشتر باشه، انشالله صلح در افغانستان آمدنی هست. تشکر. و بیشتر خوشبینی خودت چیزای دیگه هم ادامه دادن. کامنت هایی بود که تا الان ما دریافت کردیم. کسانی که فیسبوک لایف جرگه آزاد بی بی سی را میبینند تاسو چې د بی بی سی د آزاد جرګې فیسبوکی بندر ګورئ. دا فیسبوکی بندر مو په همدې ځای کې ختمیږي. شکریه سلطانی او سالم احساس، مطیع الله رحمتی په دې خپرونه کې د موږ میلمانه و. خپرونه ختمیږي، اما از شما خواهشی که داریم شما میتونین در مورد سوال ما که جنای سوم بیطرف کی بوده میتونه تا اگر در مذاکرات بین الافغانی سر برقراری آتش بس موافقت صورت بگیره، پس به خاطر نظارت و تفتیش این آتش بس جنای سوم بیطرف کی خواهد بود؟ در ارتباط همین سوال شما در قسمت های کامنت ها میتونین که جواب و نظرتان نوشته کنین. تا فیسبوک لایف بعدی و تا جرگه آزاد بعدی، وقت خوش. خب بازی